ورحمة الله وبرکاته سجمان تاسو ګورئ چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د فورکس مربوطه د سټاپ لاس او ټیک پروفیټ باره یو چې مهم او اساسي موضوع ده چې موږ ډېر مخکې موږ ریکوست کړی وی چې زموږ لپاره د سټاپ لاس او ټي پی باره کې ویډیو جوړه کړه خو موږ مصروف او همدا شانتي ما ویل چې زه دا د کینډل سټیک سیریز لږ څه حده پورې ورسوم چې بیا هغه نه بس ټیک پروفیل او سټاپ لاس باره کې ویډیو جوړه کوم ان شاء الله وخت راغی ان شاء الله په دې باره کې به مهم او اساسي ویډیو وي او که بیا هم څه پوه نه شوئ ان شاء الله کمنټ کې ولیکئ چې پوښتنو ته جوابونه درکو واتساپ نمبر درخواست وکړئ ان شاء الله واتساپ نمبر هم درته پرېږدم او واتساپ نمبر کې هم څوک پوښتنه لري واتساپ نمبر ته میسج وکړئ او همدا شانتې څوک نور څه مشکلات لري په کمنټ کې حتما موږ سره خپل مشکلات شیر کړئ صحیح ده او همدا رنګه زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او نور سره هم شریک کړئ تر څو نور هم زموږ د دې ویډیوګانو څخه علمیت حاصل کړي او تر څو زموږ پوه شو چې زموږ د ویډیو نه خلکو ډېر علمیت حاصل کړي او موږ خپله لا کوشش لا زحمت وباسو چې ښه ویډیوګانې تاسو ته راوړو راځئ چې د خپل ویډیو سټارټ کړو ګوره ما ته درس سیټ کړی دی ما چې ویډیو ډیره اوږده نشي ګوره ټیک پروفیټ او سټاپ لاس ما دلته انتخاب کړی دی تیار ټیک پروفیټ او سټاپ لاس څو رقمه دي دوه رقمه دي اول چې دی ټایټ دی بل چې دی فار دی ټایټ چې دی ټایټ مطلب نږدې ته وایي نوم نه معلومیږي ټایټ یعنې ډېر نږدې کوم چې موږ ټریډ لګول هغې سره ډېر جوخت نږدې سټاپ لاس لګول یا ټیک پروفیټ لګول دی ته وایي ټایټ سټاپ لاس یا ټي پی لګول او ټیک پروفیټ هم لګول صحیح شو مطلب د دې دا دی چې مطلب په کم اندازه ته پروفیټ او لاس دواړه کې دې ته وایي ټایټ بس لنډ ده او همدا شانتې فار سټاپ لاس او ټي پی لګول هغه دا شی دی چې مطلب ته په لږه زیاته اندازه باندې ته سټاپ لاس او ټي پی لګې او همدا شانتې لاس تاوان هم زیات کې په زیات اندازه چې لاس پروفیټ ټي پی دې لري او سټاپ لاس دې لري نو دې نه دا معلومیږي چې ته پروفیټ او لاس دواړه زیات کې خو زما په حساب سره زما مشوره دا ده چې تاسو فار یعنی لري ټي پی سټاپ لاس ولګوئ چې زیات تاوان او ګټه وکړي دا زر د اخره کې هم چې دا ولې زه دا شی ویم ښه اول به دا ټایټ تشریح کړو ټایټ کم یو ټي پی سټاپ لاس دی ټایټ ګول د ما تیار رسم کړی دی ټایټ مطلب دا چې دا سره د مخکې ورته ویلې چې دا ټریډ سره موږ ډېر نږدې جوخت ټریډ لګو ښه تاسو به وایئ چې سټاپ لاس او ټیک پروفیټ په کوم حساب سره چیرته ولګو اول شرط خو دا دی ګوره عمومي قانونونه دا وایي چې تاسو کله یو ټریډ ولګولو کم کینډل سره ټریډ ولګوئ د دې اخرنۍ دا جسم اخرنۍ لکۍ سره حسابېږي لکۍ د اخر سطحې پورې چې وکړئ د خپل سټاپ لاس ولګوئ دا دی دلته ولګوئ دې ته هم ټایټ ویلی شو او که نه وایي چې نه لږ خو وړاندې نو د هغې سره شاته چې کوم بل کینډل جوړ شوی کوم بل جسم جوړ شوی دی د هغې شاته چې کوم کینډل جوړ شوی هغې اخره کې چې ولګوئ خپل سټاپ لاس ولګوئ مطلب هغې نه دا دویم کینډل چې دی دې په د اخره کې سټاپ لاس ولګوئ لکه څنګه چې دا لګول شوی دی همدا شان د ټیک پروفیټ چې دی ټیک پروفیټ به په څو طریقو کې ښودل کېږي د دې درې څلور طریقې کې ښودل دي د ټیک پروفیټ لګولو ګوره ټیک پروفیټ درې څلور طریقې څنګه دي هغه داسې دی چې یو پر یو یو پر دوه یو پر درې یو پر څلورو پورې حتی یو پر پنځم خلک لګوي یو پر یو یو پر دوه یو پر درې یو پر څلور چې دا ځان سره نظر کې وساتئ دې مطلب چې دی 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 above these all دې نه بره هم خلک لګوي دې مطلب چې دی دغه سټاپ لاس چې تاسو څومره لګولی دی دې په یو چند 1 by 1 یا یو پر یو دې په یو چند مطلب ته $10 تاوان کې $10 ګټه به هم کې یو پر دوه یعنی یو 1 by 2 یعنی یو $10 تاوان کې $10 ګټه کې 1 by 3 مطلب $10 تاوان کې $10 ګټه کې دې مطلب دا دی صحیح شو اوس تاسو چې کله د سټاپ لاس پلیس کې مطلب همدغه هلته هم ګوره د سټاپ لاس کې خو دوه خو معلوم کې چې اولنی کینډل چې کوم ځای کې ټریډ لګولی دی اخره کې یا د هغې نه شاید دویم کینډل کې اخره کې بس سټاپ لاس ولګول شو دې ته وایي ټایټ سټاپ لاس صحیح شو اوس تاسو ټیک پروفیټ څنګه ولګوئ یو پر یو یو پر دوه څنګه معلوم کړئ یو پر یو یو پر دوه د کالکولیشن نه تاسو معلومولی چې کالکولیشن دومره سخت نه دی نو صرف لږ زره محاسبه غواړي نور شیان نه دی صحیح شو ګوره دا ما بای لګولی بای مطلب بره چې زه بای چې ما والی نو مطلب چې ما سودا که بره لاړه ګټه د که لاندې لاړ تاوان دی هغه د سیر والا اګزامپل مې جوړ کړی انشاءالله به درته اوس ویم پسته ګوره دا د بای اګزامپل دی بره ګټه د لاندې تاوان دی نو مطلب چې لاندې تاوان دی نو لاندې منفي کېږي که نه دا دې عدد نه باید څه شي عددونه څه کم شي
دا کوم ځای کې سټاپ لاس موږ لګولی دی د پورې ځان ورسوي نو دې دغه پیپس موږ حسابو. پیپس خو انشاءالله تېرو ویډیوګانو کې ما پوه کړی که بیا هم نه پوهېږئ تېرو ویډیوګانو تعقیب کړئ دا سره صحیح ده. ګوره دا پیپس ګوره دا شین خط ما ټریډ لګولی شین خط ګوره 2,611 زه ګوره زه کالکولیټ کوم صرف د کالکولیشن ته ګوره نور سخت کار نه دی 611 دې نه زه منفي کوم ګوره ما بای لګولی شو لاندې ځي منفي کېږي دا به تاوان دی نو زه هغه پیپس حسابوم. پیپس څنګه حسابوم؟ د اخرني عددونه پیپس ورته وایم د اخرني عددونه زه حسابوم دې نه څومره منفي کړمه چې څو پوره کړي 22,302 دا پوره کړي نو زه ما کالکولیشن مخکې ورته کړی دی نو 215 چې زه منفي کړم 215 هغه دی 22,314 دا کالکولیشن سره مطلب څه کالکولیشن دی مطلب هغې نه مې دا منفي کړی نور سخت کار نه دی نو 22,300 څو راځي دا دې نه ما څو منفي کړه 215 اوس 215 خو موږ معلوم کړه چې 215 موږ منفي کړو نو دومره پوره کوي نو دا څه شو د دې هغه پوینټ شو پیپ شو دومره پیپس موږ لاس کوو 215 پیپس موږ لاس کوو نو 215 پیپس اوس څه کوو موږ ټیک پروفیټ حساب کوو موږ ټیک پروفیټ ته حساب کوو کنه دا 22 ګوره دا به لیکو د دې دا ټریډ دا قیمت څه دی 22,611 اصلي قیمت لیکو چې کم حد کې موږ ټریډ لګولې دا سره جمع کوو کوم عدد کوم پیپس چې موږ د سټاپ لاس پر حساب کړو 215 پیپس څنګه کوو جمع کوو ورسره جمع کړو 22,880 راځي نو مطلب دا چې د خپل ټیک پروفیټ کوم ځای کې ولګو 22,880 کې 22,880 ولګل دلته بار دی دغه ځکه 2,880 ډېر معمولی فرق دی ګوره هغه شین تور خط ګورئ تاسو دې ځکه بس دغه بس صحیح شو دا واته یا شپږه دومره یو پیپسونه فرق نه کوي نو دې مطلب دا شو چې موږ $10 تاوان کوو $10 پروفیټ کوو مطلب سر په سر شو یو پر یو شو 1/1 شو که 1/2 کوو نو موږ دا 215 یو کنه 215 جمع 215 پیپس یو به یو راځي نو 215 شو کیږي مطلب 215 خو سره یو دفعه جمع کړي بیا سره 215 زه جمع کوم چې سو راځي 215 چې جمع کې درویش یو سلو یو شپېته یو اشاریه درویش یو سلو یو شپېته راځي صحیح شو یو اشاریه درویش یو سلو یو شپېته نو دا به موږ دا ونیسو دا بره ویسو درویش یو سلو یو شپېته یو سلو یو شپېته چېرته راځي دلته ګوره تور خط ګورئ بس دغه شپېته به یې کوو یو پیپ دومره فرق نه کوي یو پیپس فرق نه کوي صحیح شو درویش یو سلو یو شپېته درویش یو سلو یو شپېته یا شپېته نو دا چې شو دلته $10 تاوان کېږي $10 به پروفیټ کېږي نو دغه حساب سره تاسو خپل ټریک پروفیټ او سټاپ لاس تاسو حسابولی شئ او کېښودلی شئ ټریک پروفیټ دپاره دا محاسبه کېږي چې مطلب په یو حساب سره ټریک پروفیټ وشي صحیح ده دا خو د محاسبه دغه شو د ټریډ کې شو یو اگزامپل به د سیل هم وګورو نو خو به فار دومره دغه خبره نه ده فار کې سیل به هغه لرې دی او هغه کې یو وړوکی پوینټ دی چې هغه باید موږ هغه کړو ما هغې کې سیټ اپ کړی دی نو یورو یو اس ډي کې ما تیار سیټ اپ کړی هلته به لاړ شو دا دی صحیح شو یورو اس ډي کې موږ دا سیټ اپ تیار کړی دی دلته ګوره سیل موږ والی نو سیل کې چې لاندې ځي پروفیټ دی بره ځي لاس دی هماغه حساب دی صحیح شو نو اوس که دې کې موږ محاسبه کوو دې کې چې محاسبه کوې نو دلته به اوس هغه اصلي عدد سره اصلي عدد څه دی ټریډ موږ په دې شین خط لګولی ټریډ موږ دلته لګولی دی نو دغه یو اشاریه لږ مشکل جوړوي نو 4 به ولیکو 4 ګوره دا خط تاسو هغه هلته ویلي وګورئ 9 اوس که تاسو مثلا سټاپ لاس محاسبه کوئ چې ټیک پروفیټ څومره یو پر یو پر دوه لګو نو هغې دپاره سټاپ لاس پورې کوم پیپسونه چې څومره حسابېږي هغه باید حساب کړو نو دلته به د جمع حساب کوو هلته خو منفي ده ځکه چې لاندې ځي منفي کېږي اوس دا بره ځي جمع کېږي نو اوس بره موږ سره جمع کوو یو سلو څو راځي ما مخکې حساب ورته کړی و یو سلو خو دا راځي یو سلو 8 راځي یو سلو 8 همداسې انشاءالله راځي لږ حساب یې ګډوډ وي خو فرق نه کوي
138 ګوره 200 دلته ګوره دا سټاپ لاس موږ چې لګولې 240 شپږ دېرش یا 15 دومره فرق نه کوي نو څومره موږ 138 به چې سره موږ منفي کو د دې نه به موږ منفي کو چې سټاپ لاس یو پر یو ولګو صحیح شو نو همدغه سره به منفي کو 40 سره موږ منفي کوو ځکه چې لاندې زی پروفیټ کوي که نو 40 یو سلو څو راځي 138 شو 138 نو موږ به یو په یو مطلب که دلته $15 یا $10 یا $10 ګټه کوو تاوان کوو نو باید $10 یا مثال $10 تاوان کوو نو $10 ګټه غواړو نو $10 ګټه چې کوو هغې دپاره باید دغه مقدار په یو حساب سره ولیکو 3950 نو دلته وایي حساب دا معلوم کو 3950 دا لږ بره لاړ شي لږ بښکته لاړ شي یو 2 پیپسه فرق یې 50 مې کې خو مطلب 950 2 پیپسه فرق نه کوي هم خپل حساب ورته وکړئ صحیح شو دا یو پر یو شو اوس که یو پر 2 کوو نو هماغه حساب دی چې مخکې مې کالکولیشن کړی و چې دې سره به بیا شی جمع دې نه به اوس بیا شی منفي کوو 138 چې مخکې موږ د سټاپ لاس ته حساب کړی دی صحیح شو 138 به نوره منفي کو نو 821 دا دی 821 ته راځو دا دی 822 مې کې نو 21 فرق نه کوي صحیح شو دا اوس چا شو ټیک پروفیټ شو نو دا یو پر 2 شو همداسې یو پر 3 د به همداسې حساب ورسره وکړه 3 دفعې دا عدد ترې نه منفي کړه یا به بای چې نو جمع یې کړه نو صحیح شو دا د شی شو یو پر یو پر 2 یو پر 3 یو پر 4 محاسبه شوه اوس په دې کې موږ غواړو چې دا خو ټایټ مې پوه کړی او محاسبه باندې پوه شوی اوس صرف یو لنډ دغه کوو په لانګ باندې فار باندې لري ټیک پروفیټ او سټاپ لاس کې خودل چې ما مخکې ویل چې لانګ یا فار سټاپ لاس کې خودل ډېر مهم دي او خم دي نو سټاپ لاس فار کې خودل په څو طریقو کوي یو خدا چې په سپورټ او ریزिस्टेंस نه کوي سپورټ ریزिस्टेंस څنګه اوس ګوره سپورټ ریزिस्टेंस دلته ما تاسو ته ویلي دي چې سپورټ دا کراس کم سپورټ زه زوم اوټ کم زه به سپورټ دلته تاسو ته وګورم صحیح شو ګوره دلته ګوره دا ریزिस्टेंस دی نو په سیل کې چې دی سیل کې بره تاوان کوي نو زه یا سپورټ سره دا دی سپورټ دلته ریزिस्टेंस دی ریزिस्टेंस سره چې کوم دا ریزिस्टेंस سره دلته سټاپ لاس لګوم یو دا دی یو همداسې په خپل حساب سره لږ وړاندې داسې ځای کې ولګوئ چې هلته مطلب مارکیټ له وړاندې هلته داسې امکانات نه لري چې مطلب هغې ته مارکیټ یې هلته لاړ شي هلته ریورسر ولري نو که دا سپورټ یا ریزिस्टेंस کې زه لګوم د هغې نه لږ بره په دې لګوم چې دلته دا ځای شاید هیټ کړي نو دې نه که دې هیټ کړي دې نه به بره واپسې کوي دا چې لاټ سایز هم کم لګوئ ښه به صحیح شو ځکه چې لاټ سایز غیر لګوئ نو دومره غټ سټاپ لاس مکمل اکاونټ واش کوي نو دې لپاره لاټ سایز کم لګوئ او پروفیټ انشاءالله لږ چې مسلسل پروفیټ وکړي دا غټ شی دی صحیح شو نو دې لپاره صرف ریزिस्टेंस او د سپورټ زون نه کار الی مطلب دا اوس چې د دغه ریزिस्टेंस دی ریزिस्टेंस ان شاء الله پوهیږئ ریزिस्टेंस تیر ویډیوګان کې ما ویلي دا ریزिस्टेंस ته مطلب دا خط ګورئ چې تل مارکیټ دیز کې راغلی بیا راغلی اوس که مارکیټ دیز نه بره لاړم شي دیز کې واپسی شاید وکي که شاید ونه کې خو مثلا سټاپ لاس به د هیټ شي دینه کډې به نه بره لاړو به بیخي برازي نو دینه بره امکانات دی لږ برازي نور نه زی صحیح شو خپل ریزिस्टेंस ته دا چې کې ریسپیکټ کوي او واپسی کوي همدا اگزامپل په چې کې مو او محاسبه خو هغه یو شی ده صحیح شو وړاندې نږدې واپس به هغه جی پی بی یو اس ډي ته ولاړ شو دا دلته راغلو جی پی بی یو اس ډي ته راغلو دې ځکه چې کوو دې ځکه موږ مطلب سټاپ لاس څنګه کوو فارورډ وګوره دې ځکه لګي اگزامپل کلیر راځي ګوره سټاپ لاس چیرته ورکو دا دی سټاپ لاس فار ورکو فار مطلب لري ورکو چیرته ورکو دا دی دا سپورټ ایریاګانې دي نو سپورټ ایریاګان نه لږ لاندې نور هم ورکو چې مارکیټ شاید لږ نور کده راشي دې نه واپس برځي نو دې د فار سټاپ لاس کې خودل لږ وړاندې سټاپ لاس کې خودل په دې خدای په خپل حساب سره نور مل د سټاپ لاس خو ډېر نږدې مګ دی ټایټ مګ دی یا مطلب دې کې کېده یا دسي کېده خو مطلب سپورټ او ریزिस्टेंस ته ګوري ځکه چې سپورټ او ریزिस्टेंस مارکیټ سپورټ او ریزिस्टेंस باندې ډېر زی نو مارکیټ امکان دی ولري چې دا غزي پورې هم راشي دا ګور دا سپورټ
سپورټ دلته به شاید والي دې نه واپس برلاړ دا سټاپ لاس که چیرې تا دلته وتی خې خو حتما مارکیټ راځي سټاپ لاس کېږي که ته څومره کم تاوان کې نو لږ چې دریا کېږي نو مطلب ته کم تاوان کې تا غټ تاوان جوړیږي نو که ته چیرې لږ تاوان ډیر نظر کې ونیسي او سټاپ لاس وګد ورکې نو امکان دی چې مارکیټ دومره ډیر کته نه راځي ډیر په کم وخت کې کته راځي دومره کته راشي مارکیټ به بیخي کته مزي که بیا دې نه برعکس لاړم شو خیر دومره پروا نه کوي ځکه چې د دومره وخت به ډیر کم وخت مارکیټ راځي نو تا به اکثریت ټریډونه پروفیټیبل ټریډ وي صحیح شو دا د سټاپ لاس او د ټیک پروفیټ د پلیس کولو د استعمالولو طریقه ده ډیره نور آسان طریقه خو بل نشته او که بیا هم تاسو وایي دې نه آسانه ان شاء الله نور طریقو باندې هم سټاپ لاس او ټیک پروفیټ معرفي کو درته ان شاء الله صحیح شو که بیا هم څه مشکلات وي څه خبره وي په کمنټ کې موږ سره خبره شیر کړئ واتساپ د خوانه څو مشکل حلول غواړي واتساپ پوښتنه وکړئ واتساپ نمبر به ان شاء الله په کمنټ کې به تاسو ته پریږدو صحیح شو تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته